سلامونه دوستانو، یو څه پوښتنې شوې دي زه تاسو ته اوس وایم په پښتو، په جرمني او په انګلیسي په دریو ژبو وایم چې موږ ته prepositions وایو په انګلیسي کې کومکی توري لکه وایو په پښتو کې په لکه په کور کې یم په لپاره موږ په الماني ژبه کې وایو بای مطلب بای په انګلیسي کې وایو at لکه وایو at home په کور کې یم نو at موږ په بل موږ وایو سمه ده صحیح ده بیخي صحیح ده په الماني ژبه کې وایو in ordnung په انګلیسي کې وایو all right بل موږ سره ده څه شی په الماني ژبه کې وایو was په انګلیسي کې وایو what موږ وایو سل په سلو کې مطلب همدغه خبره ده دقیقاً تاسو صحیح وایي په الماني ژبه کې وایو exact په انګلیسي کې وایو exactly بل موږ سره دا په پښتو کې وایو دلته مطلب دلته همدې ځای کې په الماني ژبه کې وایو here په انګلیسي کې وایو here دلته موږ وایو بل پښتو کې حالته یو وایو دلته بل وایو حالته په الماني ژبه کې وایو dot مطلب حالته په انګلیسي کې وایو dear موږ وایو بل موږ په پښتو کې وایو یو بل په الماني ژبه کې وایو ein under یو بل په انګلیسي کې وایو each other مطلب یو بل each other یو بل موږ وایو څنګه لکه څنګه به یو کار وکړو یعنی څنګه په الماني ژبه کې وایو way په انګلیسي کې وایو how موږ how بل موږ وایو ډېر ښه په الماني ژبه کې good په انګلیسي کې وایو good مطلب very good ډېر ښه موږ بل وایو په پښتو کې ډېر ژر مطلب زه درسم ډېر ژر به دا کار وسي په الماني ژبه کې وایو sehr bald ډېر ژر په انګلیسي کې وایو very soon په انګلیسي کې وایو very soon بل موږ وایو پر مطلب لپاسه لکه وایو د میز لپاسه د چوکۍ لپاسه په الماني ژبه کې وایو auf په الماني ژبه کې وایو auf په انګلیسي کې وایو on the table د میز لپاسه په پښتو کې وایو پر نو لپاسه بل موږ وایو دا نه مطلب دا مې نه ده خوښ وایو دا نه بل یو دا نه په الماني ژبه کې وایو nicht das دا هم nicht das وایو او هم nicht das دواړه صحیح دي nicht das په انګلیسي کې وایو not this اخیری موږ وایو کوم دا نه نو کوم یو مطلب کوم په انګلیسي کې وایو which مطلب which کوم په الماني ژبه کې وایو welche دا موږ وایو په الماني کې welche نو دا موږ سره چې دوستانو کومکی توري سي په الماني ژبه کې موږ تاسو زده کړل او هم په انګلیسي کې